د ژڼو مار نو بیا په دومره بې قدرۍ نه ارځي لکه له پیغلې چې نغان په تناره وسوځي. د زریات خوږو لیدونکو سلام او مینه مې قبوله کړئ. ملګرو خوښ یو او خوشحاله یو چې د تل په څېر د بل ادبي بنډار سره ستاسو په وړاندې حاضر شوي یو. ملګرو په نننۍ بنډار کې راسره کوم شخصیت چې تاسو د سکرین په شا باندې ګورئ ثناء الله جان همدرد صاحب دی. د همدرد صاحب په شاعرۍ او د ده په تعارف او شناخت باندې خبرې نه کوو، ولې چې ډېری لیدونکي د ده شاعرۍ او د ده انداز سره ډېری مینه هم لري او بلده هم دي. او یو یادونه کوو ملګرو چې دغه بنډار چې کوم دی چې موږ دایر کړی دی دغه د زموږ یو مسافر ورور جاوید ریحان صاحب په غوښتنه او مالي لګښت سره دغه بنډار موږ چمتو کړو او ډېری مسافرو ملګرو غوښتنه وه او د کوزې پښتونخوا څخه هم یو څو ملګرو بار بار غوښتنه کړې وه چې لکه همدرد صاحب ته ورشئ او یو څو شعرونه ترې ریکارډ کړئ. همدرد صاحب دوی ته که څه تاسو کوم ویل غواړئ یا څه وي په زړه کې مو دغه دی؟ دا خبره مو ووایه ځکه چې موږ مایک باید وکړي، ځکه یاد صاحب تو داسې خبره وکړه چې ملګري د مخکې یاد کړل. ریحان صاحب ملګری دی ایوب زوزای جاوید ریحان دوبۍ کې مسافر دی. د نه ډېره مننه والا ډېره مننه، بلکې زه پښتونخوا ولایت نه مننه او ټول نه قربان رورا. زما په درد مسخرې ما کوئ، خندا ما کوئ، زما په درد مسخرې مه کوئ، خندا ما کوئ. خیر انسان خو یم که هر څنګه یم ته ما کوئ. ډېر زبردست سنونه ویلې کړئ خو پام ځانونه ونه ښایئ، که بې قدري د خپل ځان نه کوئ رڼا ما کوئ. زبردست دی ته. هر څوک د خپل زړګي بادشاه دی نو بیا ولې نه دی پرېږدئ په هېڅ یوه انسان هم غږ د ماما کوئ. دا بیت بیا ما اورو زبردست. هر څوک د خپل زړګي بادشاه دی نو بیا ولې نه دی پرېږدئ په هېڅ یوه انسان هم غږ د ماما کوئ. پرېږدئ چې زر مې علا واخلي کیسه زر خلاصه شي که څوک احسان را سره کوي ماته دعا ما کوئ. جلوی ته ګورئ که یاري نشئ کړی مایې کوئ یو ځل چې څوک په ځان مین کې بیا دوکا ما کوئ. زه لیونی یم چې په دې ښار کې رښتیا کوم، تاسو خو نشئ لیوني تاسې رښتیا ما کوئ. یارانو هر چیرې چې یاست الله مو ښه ولره، یارانو هر چیرې چې یاست الله مو ښه ولره، خو پام چې مړ شمه پوښتنه بیا زما ما کوئ. ډېر ښکلی ډېر ښکلی غزل. خوله د ګوړې ګوړې ده، خبرې د شکرې دي، واړه خصلتونه د زما د شزرګرې دي. موږ نه یو چې خاندو د تندي تقدیر په کرښو، موږ نه یو چې خاندو د تقدیر تندي په کرښو، کونډې د پلارو په کورو جونې مارورې دي. دلته زه د مینې اذانونه کم پاګالي یم، خلک یې د اوسپنې دي زړونه یې ډبرې دي. دا بیت بیا ما اورو همدرد صاحب. دلته زه د مینې اذانونه کړم پاګالي یم، خلک یې د اوسپنې دي زړونه یې ډبرې دي. بچا پرېږدئ د اوستګو بزي د اندامونو ماما ته وایي زړونه خو د خدای پاک ملغلرې دي. ډېر ښکلی. لا همدلته بوی ځي له لفظونو د بارودو، لا هغه خبرې د لښکرې دي د زغرې دي. ډېر ښکلی دی. اس کې د شملې غرور د ورونو دی ساتلی، پیغلې منران نه دي خو البته چې نرې دي. الحمدلله. رای که د خدای په نوم که څه در سره پاتې وي، شونډې د ماویز دي تورې سترګې د ګورګورې دي. رای که د خدای په نوم که څه در سره پاتې وي، شونډې د ماویز دي تورې سترګې د ګورګورې دي. او ځکه داسې شوي یو د هر چا د خندایو سم دم ملایانو خو خوړلې مو ډغرې دي. ډېر ښکلی دی. زه څه شوم دوی څه شول ولې نه ښکاري ملګري، موږ چېرته یو همدرد هغه خلک چرې دي. بله ته وایم دومره مایوس شمه په ځان باندې مې زړه وسوځي، دومره مایوس شمه په ځان باندې مې زړه وسوځي، خو ما کوي ښه دی لږ د غاره کم چې ښه وسوځي.
شرم د هسې د ګناه بې قدري نه ده په کار ولې زموږ په ګناه خدای لمن د غره وسوځي دا بیت بیا ما اورم درته شرم د هسې د ګناه بې قدري نه ده په کار ولې زموږ په ګناه خدای لمن د غره وسوځي زه خو دا وایم چې انسان د بس انسان واوسي نه د مندر نه د جومات نه میکده وسوځي ډېر ښکلی دی د ژڼو مارګ پچا د ژڼو مار نو بیا په دومره بې قدرۍ نه ارځي د ژڼو مارګ د ژڼو مارګ نو بیا په دومره بې قدرۍ نه ارځي لکه له پیغلې چې نغان په تناره وسوځي ډېر ښکلی ډېر په ما بل شوی اور د خدای په انسان نه وویني دا داسې اور دی چې شاید خپله لمبه وسوځي په ما بل شوی اور د خدای په انسان نه وویني دا داسې اور دی چې شاید خپله لمبه وسوځي ډېر لوی دی ډېر لوړ دی او دا په ډاک زړه په نیمه شپه کریغې کوه کمه دا په ډاک زړه په نیمه شپه کریغې کوه کوه په اسویلیو به مې ټول په خوب ویده وسوځي دا نیمه شپه وګوره موږ ګوره دا حال ګوره خدا مې ومانه ته هم د ځان زوال ګوره ډېره لوی زما زرای کمه نه ومانه که نه یې منې بیا مې خیرې ګوره ازار ګوره او بال ګوره دا بیت یې اورو بیا زما زرای کمه نه ومانه که نه یې منې بیا مې خیرې ګوره ازار ګوره او بال ګوره جلکۍ قربان دې شم د زړه نه ته میانه یې جلکۍ قربان دې شم د زړه نه ته میانه یې خدای روی وګوره موږ ته کار جنجال ګوره ډېر ښکلی موږ څه د نسړو بدي په سر اخیستې ده د دوی منطق ګوره ځواب او استدلال ګوره او خالد دغه پښتانه که رښتیا ستا نسب وي تیارو ځپلي دي سبا ته یې بلال ګوره ډېر ښکلی یار ملنګه جار دې شم یوازې ځان ته هم مه ګوره فصل هم ګوره ګلی هم ګوره او کال ګوره دلته که ګورې په ایرو کې غمي دوی ګوره که غمي نه غواړې دوی غواړې بیا یې مال ګوره دلته که غواړې په ایرو کې غمي موږ غواړه که غمي نه غواړې دوی غواړې بیا یې مال ګوره ښه همدرد صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مو قبوله کړه او موږ ته مو وخت راکړ مننه قدرمنو لیدونکو یاد صاحب پچا صاحب او ناس ملګري راسره بیخي ډېر دلته کمره کې خو ډېری ملګري موږ رانه وستل په دې خاطر چې سکرین وي او کیمرا وي نو له مشرانو ملګرو مننه چې دلته یې موږ ته انتظار وویست او کېناستل څو موږ دا عکاسي وکړه او تاسو ته هم یو 15 خولې مینه درټله تاسو مننه چې موږ رایو له موږ هم مننه چې له تاسو سره یو خدای دې ژوند تاسو ته هم درکړي چې موږ ووینئ او خدای دې موږ ته هم ژوند راکړي چې د تاسو سره واوسو ډېره مننه قربان ملګرو دا و د همدرد صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار تر بل دغسې بنډاره ما یې ته جداره کړی ښې چاره